अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو. نن راغلی یم د کیلو او د مالټو باغ ته. دلته را چکر شو نو مالټې خو شته دي، ډېر شي دي او بې شماره دي، خو فلحال شنې دي. بیا هم موږ صبر نه شو او څه ناڅه شنې مالټې مو در وشو کولې، ومو خوړې. خو ماشاءالله ډېر ښکلې روانې دي او ډېره غټه مزه یې وکړه. بوټي کې شته دي ځای په ځای. دا یو شوقیه باغ دی، دا څه ملګرو باغ دی چې د ځان دپاره دوی د دې پالنه کوي او چېرته کې هم دوی د دې نه د مالټو د کیلو د خرڅولو کاروبار نه دی کړی. البته چې کله ملګري راشي نو بیا په دې کې ګرځي، چکرې وهي، تصویران پکې وباسي. یو قسم ته دا د دوی کورنۍ باغ دی. نو مونږ هم راغلو، پکې مو ویډیوګانې وکړې. لیمبوان مالټې پکې ډېرې دي، خو ورځې اعلاني دي، شنې دي. دا ډېر زبردست باغ دی، دا د دې ملګرو باغ دی او امیر صاحب چې دی نو په دې کې موجود وي. دا د مالټې را کټ کړې ده. دا مالټه به وسکو، د سیزن نه مخکې وګورئ، ښه په غور ورته وګورئ. امیر صاحب را باندې د سیزن نه مخکې د مالټې هغه ذایقه چک کوي. او کیلې پکې هم شته دي، شنې دي، ډېر شي دي ماشاءالله. الله دې وکړي چې بیا راځو چې دا پخې شوي چې رویشو کوو او کینو ورته دغلته کې سوري ته ورته کینو او ویې خورو. نو ډېر مزیدار باغ دی او دا وګورئ مالټې پکې ښه ډېرې دي. څه ناڅه بوټي پکې د غم نه وچ شوي دي. دا به هم څه وجوهات وي، څه بیماري وي، څنګه چې په دې بعضې عشقانو باندې د عشق بیماري لګېدلي نو ګډوډ کړي وي، لکه زما په شانتې رنګ یې ګډوډي. دقه شانتې په دې بوټو کې هم داسې بوټي شته چې هغې باندې څه مرض لګېدلي نو هغه یې ګډوډ کړي. داسې پکې مخکې تاویږو را تاویږو. باغ خو هغه سایډ ته ډېر دی، خو زه دې خوا رالم، دا پکې دا لوچو بوټي دي، دې خوا رالم، دا زوړ کوهی مې پکې ولیدو. مالټې خو خوږه ده هم، دا زوړ کوهی مې پکې ولیدو. ما ویې ورګه چې لږ ورجوخ شوم چې دې کې څه حالات دي. اوبه پکې جوختې دي، دې یو ځنګل دی، اوبه پکې جوختې دي او په نظر راځي دې ته مشینان ورکوز کړي. ښه نو ملګرو ډېر ښکلی باغ دی، د سور ځای دی، پرسکونه ځای دی، ښکلي یخ سوري دي پکې، ټینشن نشته، غم نشته، هغه د ښاري هغه غمونه نشته. دا وګورئ دا پکې امرود دی، هغه ټینشنونه نشته چې لکه بجلي راله بجلي لاړه. دلته به د بجلي غم نه، دلته کې بس بېغمه یخ سوري ته کټ واچوه او پروت یم. امیر صاحب پکې چرګې هم ساتلي. دا وګورئ په دې باغ کې بې شماره چرګې هم ساتلي دي او هغه چرګو پالنه هم کوي. دا وګورئ نو مفتو کې پکې چرګې هم سري او مالټې، لیمبوان، امرود، کیلې پکې هم راخیږي.
او بیا چې دی نو یاران دوستان راشي نو هغوی پکې هم ښه خوشحالي او سور پکې مناوي خالق خو تاون کوي خلکو نه خدار دار پروګرام 100 روپۍ لم د جعفر د پته د سار نو ملګرو بس دغه لږه شانتي ویډیو وه ستاسو دپاره مې وکړه او دغه چکر و چې تاسو سره مې شریک کړو یقینا ویډیو به ستاسو خوښه شوي په دې سره موږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان